الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو او د بدر د غزا خبر شروع شوه. د بدر د غزا اسباب هغه ما بیان کړیو. د شان دوانه لخرونه څومره وو او د دې لخرو سره څه وو، د کوم مقصد د پاره چې لخر راوته او هغه د ابو سفیان قافله ودرولو. خو د ابو سفیان قافله روغ رمټه ورسېده مکې ته. مسلمانان بیا واپس کېدې نشو او دغه وجې ما بیان کړی وی تیر شوی درس کې چې ولې بیا مسلمانان دغه ځینه واپس کېدې نشو او څه اسباب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شورا او یو مجلس مقرر کو چې باغی کې مشوره وکړه د صحابه کرامو سره. دغه تفصیل ما تیر شوی درس کې بیان کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر پوری ورسېدو، ملګری وسره لاړو. الته بیا هغه زینه وکتو او باغ ټیم کې حباب ابن المنذر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره ورکړه چې د وبو د ټول کویان بوران کو او اخرنه چې کم کوی دی دشمن ته نږدې الته بزن لپړه واچو دغه بزبنګ زیش. بیا باران راوورېدو چې هغه رحمت شو د مؤمنانو لپاره او عذاب او د کافرانو لپاره. په دغه شپه باندې مؤمنانو ډېر ښایسته خوب وکړو، دم د الله رحم. او دغه شپه د جمعې وه او 19 رمضان، شپه د جمعې او 19 رمضان. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوته د مدینې نه تقریبا یا په 8 رمضان یا په 12 رمضان. بیا سعد بن معاذ رضی الله عنه دا مشوره ورکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره به یو خاص ځای جوړ کو چې باغی کې به پیغمبر یې کچرته منګه وګټله یو ځای به واپس مدینې ته ځو او کومنګه وبیلله. نو پیغمبر ته بسورلی ولاړی او هغه په سورلی باندې سور شو زیباز کې چې شاته د مؤمنانو یو غټ ټولګي دغه په انتظار دي. بیا د قریش په خپل منځ کې چې د جاخه جوړ شو او حکیم ابن حزام او د شندغه په ملګرتیا کې عتبه دوی دا مشوره و چې دا جنگ نه کوو واپس ځو. خو ابو جهل ونه منله او د خپل ملګری په دې باندې را ګرم کړو چې جنگ کوو او موږ به د ابن الحضرمي کوم چې عبد الله بن جحش رضی الله عنه په سریت نخله کې مردار کړو وې داغه بدل به موږ اخلو. دغه زی پورې موږ خبره کړو. بیا دا خبره ما ذکر کړو چې دوانه لخر یو بل ته څنګه مخامخ شو او باغ ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لخرې د خپل لخرې سیده کو او ته اوامر کو دغه صفونه جوړ کړو. او پای کې یو واقعه د سواد رضی الله عنه راغلی و چې هغه په دې غشي باندې لږ زخمی شو. بیا هغه واقعي تفصیل مالته بیان کړو. ابو جهل په هغه ورځ باندې دا دعا وغوښته د الله نه چې یا الله په من کې چې څوک رښتې پرې کوي او په من کې چې چا نوې دین راوړی او کم چې ستا خوخت او کم چې نه دی خوخ نن دا وی فیصله وک.
دلته یو فائدہ برته ذکر کوم هغه ده د سیرت واقعات اکثر دي سم کیږي چې په ډیرو طرقو سره نقل شي نو بعض علما په بیانولو کې یا په لیکلو کې واقعا یو شان بیان کی بل عالم بل شان بیان کی وجد ده چې د سیرت په مسله کې د سند دي څه خیال نه ساتل کیږي څنګه چې د احکام په مسله کې او د عقیده په مسله کې ساتل کیږي دا شی حلال دی او که حرام دی د دې لپاره به ټنګېدل سند پکاري عقیده مسله د الله سره تعلق ساتي د پیغمبر سره تعلق ساتي د غیب سره تعلق ساتي د کې مضبوط سند پکار دی د سیرت واقعات دي نو کچرته بل پرځي او عالم دي کې کمزور قول ذکر کینو د دومره نقصان نه کوي دغه چې بده باندې احکام نه جوړيږي نو بعضو خلکو دا خبر اوریدلې چې ابو جهل چې دینو د کعبه غلاف نیول او د وتونه مخکې هغه د دعا غوښتلی و صحیح خبره ده چې دی په دې میدان بدر کې د دعا غوښتلی و او بیا الله آیتونه نازل کړو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح دغه تفصیل ما په تیر شوی بیان کې کړو تاسو ته بیا دي ان شاء الله او کدي شي چې د کعبه غلاف نیول او دا خبره کړي هم لا حرج هیڅ خبر نه خو مقصدی خبره ده چې ابو جهل دا خبره کړي ده او صحیح خبره ده د تحقیقی چې د میدان بدر په میدان کې دا کړي ده د جنگ د شروع کېدو نه مخکې نو الله وتموي کته سو فتح او فیصله غواړي نو فیصله خو بکیږي جنگ چې شروع شي نو د لازم په فیصله باندې ختميږي وان تنتهوا فهو خير لكم الله وتعالى غلی شي د کفر نه او د شرک نه او د جنگونو د مسلمانانو سره د بستاسو لپاره وره وان تعودوا نعود او کتا سو دي کافرانو ته وي کتا سو دي مسلمانانو سره جنگ کولو د پاره په دویم پیر را واپس کیږي الله وي زم را واپس کیږم دي مسلمانانو سره به مرسته کوم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت استاسو دا ټولګي او استاسو د لخر الله وي کډیرم شي څه فائدې نشي درکوله وجداره وان الله مع المؤمنين ځکه چې الله ملګری دی چا دی هغه د مؤمنانو دی سبحان الله د دینه بعد په تاریخ کې هغه جنگ او هغه واقعه راغلی ده چې د دې په شان جنگ او واقعه د چې د تاریخ اوریدلې نه ده اولنی سکروټه د جنگ د ور سنبل شو جنگ د پاره چې کلم لخکری راشي نو د جنگ څنګه شروع کی دا مقصدی خبرې ده چا طرف نه به گزار کی د چا طرف نه به نه کی د بدر په دې میدان کې چې کله لخکری مخامخ شوی یو بلی ولیدو نو الاسود ابن عبد الاسد المخزومي د ډیر بد اخلاق انسان مشرک او ډیر بد اخلاق او بدتمیز انسان نو دې راوته د خپل لخر نه د قریش سره راغلو او دا خبره کوله و ما د الله سره لوز کړي لوز چې زبد مسلمانانو د حوض نه وبس کما کوم ځکه چې مسلمانانو وبره چې مکړي دغه تفصیل مخکې تیر شوی یا به وبس کما یا به ورانوما او یا به مړ کېږم درو کې به یو کوم یا به وبس کم یا به ورانوم او یا به ځان وجنم خودی سینه پاتې کی کله چې ډیر وته روانو د حوض طرف ته نو حمزه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم تر هغه ولیدو چې دا اسود خودی خور روان دي ناغه ته مخامخ شو او د توري اولنې گزار په حمزه رضی الله عنه کو او د حمزه رضی الله عنه سیرت د ما تفصیلا ظالم بیان کړی دی او د اسلام واقعا چې څنګه اسلام راوړل هغه ما د سیرت د درسونو په دې سلسله کې په اوله کې بیان کړی دی هغه ووري د دې ضرور انسان او د یو گزار سره به
د یو گزار سره به اډوکه دوه ټوکړي کو او بس سیرتونو کې دي سره دي چې یو گزار سره به انسان دوه ټوکړي کو. نو حمزه رضی الله عنه د مخې ته ورغه او یو گزار په کو ډیر سخت گزار چې پاغي باندې د پندې ولګیدا. نو دا پندې ته بالکل پرې شو والوته دي. بیا هم د ځان راخ کودو تو د حوض طرف ته ځکه چلته قسم خوړل چې زه به دا کار کوم. نو د خپینې دی ویني داری کولی او دغه طرف ته روانو. نو د حوض په خوا کې راولید حمزه رضی الله عنه اته پته چې د قسم کړه د قسم پوره کړي دغه جنو بس کې نو دویم گزارې پیوکو. نو دا دویم گزار چې پیو شو دغه سره د ختم شو د حوض ته ولید. خودی پرې نه خو چې د حوض نه وبوسکی او یې وران کی. دا اولنې انسان او مشرک چې مردار شوی دی په دې جنگ کې هغه د الاسود ابن عبد الاسد المخزومي د دینه جنگ ګرم شو. چې جنگ ګرم شو نو دا غینه بعد د قریشو د لخر نه 3 سواران راووتو. خو دومره اوچت انسانان راووتو چې عربو ته دغه یغه بادری او شجاعت دا ته معلوم. او دا ناشنا خبره چې درېونه د یو خاندان عتبه او دا غرور شیبه دوانه د ربيعه زامن دي. عتبه ابن ربيعه او شیبه ابن ربيعه او الولید ابن عتبه. نو دورونه راووتو او دا ولید د دې عتبه زوی دی او د شیبه سره شو ورواره دی. د درېونه د یو خاندان کسان د قریشو له طرف نه راووتو. د دې صفونو نه مخ کې شو आवाज یو کو وي موږ ته کسان راو باسي. په هغه وخت کې به جنگ دي سي ګرمېدو چې افراد بو تو مخ کې نه افراد چې به مخ کې وته بغي به جنگ ګرم شو بیا به یو حمله شو د دوانو لخرو طرف نه و دې څه بنه کېږي چې एकदम به جنگ شروع شو ټول به ورلو. دلته اول کې اسود چې مردار شو بیا د 3 کسان راوته د قریشو له طرف نه. نو دی आवाज کوي موږ ته کسان راو باسي. نو د انصارونه 3 ځوانان پاسیدو چې دا بالکل دسی ځوانانو چې په تازه ځواني کیو. یو عوف رضی الله عنه او دویم معوذ رضی الله عنه او د دوانه رونو د حارث زامنو. نو عوف او معوذ دروتو او دریم د دوی سره عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او سره مروتو. چې کله دوی وروتو د مشرکین ته مخامخ شو نغوتی من انتم تاسو سوکي غوتی رهتم من الانصار من د انصارو د ټولګینې او د خاندان نه یو. غوتی عزتمن یې درانه مقابلم کول شي خو مالنا بكم حاجه من تاسو تسنوي او نم استوسر سکار شتي. انما نريد بني عمنا موږ د تر د زمن زمونږ د ترونو د زمن چې دا غواړو یعنی د قریش ولا غواړو. تاسو نه غواړو تاسو خو منو چې تاسو مقابلم کولای شي درانه خلکوم یې خو موږ ته زمونږ د خلک راو باسي د دوی سره زمون کار دي. بیا به یو کس आवाज کو یا محمد صلی الله علیه وسلم اخرج الینا اکفاءنا من قومنا. دیسی کسان راو باسي چې زمونږ په قوم کې موږ سره برابرۍ موږ سره مقابله کوي. دیسی کسان زمونږ په کار دي. رسول صلی الله علیه وسلم قم یا عبید بن الحارث رضی الله عنه وپاس وقم یا حمزه وپاس حمزه رضی الله عنه خپل ترته وي وقم یا علی او علی بن ابي طالب رضی الله عنه. دا دریونه هم ناشنا انسانان دي. د کم د صحابه کرامو د سیرت کې ما دا خبره ملاحظه کړې ده کم سیرت چې ګورته وجدي ټول نو چته به چې دا بل سیرت شروع کته هغه دنه تکړه دریم شروع کته هغه د دوه نه تکړه او دا دي سي دي
الله د دوی تذکرم په قران کې د قشان کړی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کم ژوند چې دوی تیر کړی دا وګورئ نو د قشان ژوند دی دوی چې د یو بل مخ کې کیږي خو په دې دریوانو کې د عمر په لحاظ سره عبیده ابن الحارث رضی الله عنه د زیاتو په عمر کې او حمزه عمر دنه کمو علي بن ابي طالب د خو بالکل ځوان لکو فلما قاموا ودنوا منهم کله چې د دریوانو پاسیدو او قریشیانو ته نږدې شو ومن انتم سوکي او تخپل نمونه وی وس مقابله سیده وس په پته لکی بجنګ شروع شو عبیده مخامخ شو د عتبه بن ربيعه سره او حمزه رضی الله عنه مخامخ شو د شیبه سره او علي رضی الله عنه د الولید بن عتبه سره مخامخ شو باغو کیم د الولید چې د کشر دی او په دوی کیم کشر څوک دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې څنګه دیو بل ته مخامخ شو گزارونه کړو حمزه رضی الله عنه او علي رضی الله عنه دوی د خپل کسانو ته د سره مهلت د گزار نه دی ورکړي او په دې ولني گزارونو کې مردار کړو چې هغه څوک دي شیبه او ولید شیبه او ولید د دوی قصه ختم شو عبیده چې دینو د عمر په لحاظ مغلق زیاتو هغه چې کوم کسته مخامخ شو نو د دوی په منځ کې گزارونه وشو د مو کړه هغه مو او هر یو مخامخ کس چې نو هغه ویني کو هغه زخمی کو کله چې علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه هغه کله دوان وریدو چې موږ فارغ شو زمونږ د مرګره لګلیټ شو نو غویم ورغلو او په دغه باندې حمله وکړه په عتبه باندې او عبیده رضی الله عنه د ځان سره راوچت کو دغه د خپل پرې کړې شی و او گزار کې دغه خپل کېدلی و او هغه د ځان سره راوغستو لخر له واپس راوړو او په دې جنگ کې عبیده ابن الحارث رضی الله عنه شهید شو د بدر د واقعینا سلور رزبات یا 15 رزبات کله چې مسلمانان روان واپس لو مدینې ته نو بلاره کې د شهید شو او د واقعه او د ایمان او د هغه بدلا غسته د کافرانو نه دا واقع په دغه ځای ودرېدل نه چې د مرګ سره ختم شو بلکې د وسو پوری یادی عبید بن الحارث رضی الله عنه او زدي ملګرو ته دا وایم د سې کارو کوي او د سې خدمت کوي د امت او د مسلمانانو چې کله ملشي او بیا هم تاسو ژوند دی چې ملشي او ژوند دی د سې ځوانان په کار دي زمونږ چې په قبرونو کې پراته او ژوند دی د مسلمانانو په زړونو کې ژوند دی د غوي په تاریخ کې ژوند دی د غوي په درسونو کې ژوند دی د غوي په بیانونو کې او د عام چې کوم مسلمانان دي مړشو قصه ختم شو سو کې یادیم نه او تر ابتدایت مختصر جهادي کړي مختصر جهادي کړي خدا مختصر جهاد ډېر غټ جهاد وجدا او چې په دغه وخت کې اسلام ته ضرورت د ځوانانو د زور د قرباني او په دې سیټیم کې د قرباني ورکړي ځکه الله دا خبر بیان کړی د قرآن کې چې هغه صحابه کرام کم چې د فتح مکه نه مخکې مسلمانان شوي دي هجرتونه کړي او کوم چې د مکه د فتح نه وروسته کړي د دوه یو شان نه دي ولی ځکه چې د ولنی وخت کې اسلام ته ډېر ضرورت او غریبي وا کمزورتیا وا نو پاغه ټیم کې قرباني ورکول یو شان دي او ورسته چې مسلمانان ډیر شو او زور شو مالدار شو په دې ټیم کې قرباني ورکول د بل شان دي نو د قرباني د ناشنا قرباني الغرض درې مشرکان چې کوم د مسلمانانو مقابله تر وتی وغوي مرداران شو او د دریونه مسلمانان کوم چې مقابله لوتی هغه واپس راغلو په دغه ټیم کې خدای نه مرده عبیده رضی الله عنه ورسته مرشه خدغه ټیم کې واپس زخمی راوړو چې خپې
پریکړه شي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه قسم خوړو او په سورۃ الحج کې یو آیت ته د غیب مبارک وی د آیت الله زمون په مبارک نازل کړي او آیت ته هذان خصمان اختصموا في ربهم. الله دا دو خلق دي، دو قسم خلق دي جګړه کوونکی چې دوانه یو بل ته مخامخ شوي دي د الله په بارک. هذان خصمان اختصموا في ربهم. نو دی د الله د توحید لپاره جنگیدري، یو طرف ته دا بل طرف ته وسوکو، بل طرف ته مشرکان. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هغه قسم خړوي د زمون په بارک نازل شوی. د دینه بعد عام جنگ شروع شو. د درې کسان چې کله مړ شو او مرداران شو، مشرکانو ته دا خبره ډیره بده ولګیده او په غوی بده ولګیده، ځکه چې د غوی درې معروف شهسواران او یو پیر له ختم شو. نو ډیر زیات غوسه شو او په مسلمانانو دې سي حمله وکړه لکه یو سړی چې حمله کوي، داسې په زور سره او په شور سره او په جذبې سره. بل طرف ته مسلمانان هغوی دفاعي جواب دغه ورکوه او د الله سبحانه وتعالى نه به مرسته مغوښته او الله ته عجزیم کوله او په خپل زینو کې ولاړو لقیدو دغه نه په کوم ځای باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرولو او هم اق زینو کې هغه په خپل زینو باندې او مشرکانو له هغه تاوان ورکړي دي چې هغه تاریخ یې ساتي او تاسو به ووري ان شاء الله. او هر یو به دا خبره کوله احد الله یودي الله یودي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولید چې کافرانو حمله وکړه په مسلمانانو باندې، یو حمله خلک ورل یو بلکې د دې ناشنا تصویر د کچې د ځان لکه نهسته او سوچ ته بکی وکړو چې ذهن کې د تصویر جوړ کی. هغه جنگونه دي سينو چې هغه به تماچا ټوپک یا بم یا ټم بم یا د قصې بنوي په وخت کې. هغه وخت کې جنگ ډیر ګران او هغه دي چې جنگ چې یو بل به مخامخ ورتلو، مخامخ یا که په اسبانه سوري کې په اوخ باندې سوري کو پیاده، نو تاسو سره بستا تورا ستا ډال چې دم دومره درانه دي چې کمزور سره اوچتول هم نشي. او بیا چې کله د مشرکانو لخر زر کسانی او د مسلمانانو هغه سره پاسه 300 کسانی، نو څنګه ناشنا ورځ بواغه چې کله د مشرکان حمله کړي او ننوتی په مؤمنانو کې او مؤمنان ننوتی په غوي کې او د دوړه لوتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا حالات وریدو دعاګانې شروع کړې او دوی اللهم انجز لي ما وعدتني، یلا حکم لوز چې ما سره کړی دا غنن پوره ک. اللهم اني انشدك عهدك ووعدك، یلا اغلوز کما خبره چې تا ما ته کړی و، تا چې ما سره د مرستې کوم وعده کړی و، یلا غنن پوره ک. او کله چې دا جنگ ډیر ګرم شو او سیرت کې راځي دا جنگ انتها ته ورسېدو، ډیر زیات ګرم شو. نو پاغه ټینګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د دعا وغوښته، یا الله اللهم ان تهلك هذه العصابه اليوم لا تعبد، یا الله کنن دا ټولګه مرشو نو ست عبادت به هیڅوک نه کوي. ځکه چې دا مسلمانان دي چې مسلمانان شوي دي لک خلق دي. او به دوی اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، یا الله کته غواړي چې ست عبادت وکړي دینه بعد څوک. دا مسلمانان چې ختم شو به ست عبادت نه کوي او دومره د لاسونو اوچت کړو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښته او په دعا کې به ورننه وته د لاسونو به دومره اوچت شو چې د لاسونو د شاګانې به بالکل د اسمان ته شوې داسي. او په دغه کې د صادر ته ولیدو، په وګو باندې صادر پروت هغه ته ولیدو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړو د دعای اوریدا واسترګو کوخ کړه په جړا شو. هغه صادر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وګو واچو، حسبک یا رسول الله، یا رسول الله کافی ده، الله به مرسته کوي. دینه دا ثابت شو چې د الله مرسته نه او د الله زور نه تاسو ملګری. والله لازم کته یو کروڑ کسان راولي او په مقابله کې ته یو کسي، نو دا یو بمراګیر نه کله چې سره د الله طاقت نه. او په دې بچرته نه دوک کېږي چې زه بدن می غټته یا زه تکړه ما یا ملګری می ډیر دي نه.
دیږي کې د کوم انسانان چې د میدان ته کوشوي دي د پیغمبرانو نه بعد اشرف المخلوقات على وجه الارض د زمکه په د مخ باندې اوچت انسانان د پیغمبرانو نه دغه پیغمبرانو نه بعد هغه دادي او پیغمبر د دوی لپاره دعاګانې غواړي او د دوی سرپرست او د دوی مشر او سید هغه اشرف المخلوقات ته د پیغمبرانو سردار او د آدم د بچو سردار دی خو بیا هم اگر که د آدم د بچو سردار دی خو چې الله ورسره مرسته نه کوي دوی نشي ګټلی او ځکه الله په سورة العمران کې دا خبره کړې ده إن ينصركم الله فلا غالب لكم کله ستاسو مرسته وکړي نو پتا څوک نشي زور ورکړي وإن يخذلكم او کچرته الله تاسو پریدي کنه فمن ذا الذي ينصركم من بعد د الله نه بعد به څوک تاسو سره مرسته وکړي څوک مرسته ورنشي رابطه به مضبوطه د الله سره ساتي او مجاهد هغه مجاهد دی چې د رابطه د الله سره مضبوطه مجاهد هغه مجاهد دی چې په دغه عجزي د الله په مخ کې عجزي کوي مجاهد هغه مجاهد دی چې هغه چرته په ټوپک او په تور او په دین نه نازيږي مجاهد هغه مجاهد دی چې د ټول سوچ او فکر دی چې ک الله ما پریدي نو زئی سوم نه ما ځکه دا خبره ده ساتي چې صحیح مجاهدی په دکی باجزي او چې کله یو سړی نام نهاد مجاهدو نو په دکی به صحیح ها په دکی به تکبوري د ځان ته په یو نظر ګوري چې ما سره لاس کې تور ده ما سره لاس کې ټوپک ته ما ویخت غټتي ما دا کړی دي ما دغه کړی ده عجزي وکړي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امام المجاهدین دا مجاهدینو امام دی بیا به هم الله ته وی چې مرسته د سره وکړي دغه چې الله پرې خو دی نو بیا د الله نه بل څوک نشي تاسو سره مرسته وکړي جنگ ډیر ګرم شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې مو غوښتي دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالى ملائکه راولېګل او الله ملائکه ته وی انی معکم زه استاسو ملګری یم وګوره فثبتوا الذين آمنوا مؤمنان مضبوط کوي چې دوی د جنگ وکړي او الله خپل پیغمبر ته مدوي انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وزر ملائک می درولېګل زر ملائک می درولېګل مردفین دو معنی د مردفین یعنی یا خو یو ملک راځي شاته بسبلی هغه بسبلی او دیسی او یی معنی ده چې په هر مؤمن په شاته ملائک روان دي نو کافرانو ته وسسنی شي سبحان الله دلته خو الله د زرو تذکرہ کړی ده خو په سورۃ العمران کې الله درې زریات کړی دی او به 15 زریات کړی نه الله التوي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الله ما د سره مرسته کړو د بدر په میدان کې تاسو ګورئ ایسوم نه وي په وخت کې کمزوري وي درې سو صلاح کړی نه دوی سره غټي اصلي شتي نو سره سونه شتي او خان وسلم یو سودي الله ما مرسته کړو ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله زما شكر ذاك إذ تقول للمؤمنين وإتا مؤمنان تنوي بأولك الله زر ملائك رالي قلي قول الله زر دي بيدري زر بپینځه زر اسروي چې د ایتونو کې ټکراو دي زر یا دیږي بيدري زر بپینځه زر نه غدي سي استکراو نشته الله زر ملائک را لګلی دي راغلی صرف زر دي بیا دي مشرکانو आवाज کړه اسی وې د پلاني قوم درې زره کسان را روان دي لخر را روان دي چې څنګه وې چې درې زره روان دي نو مؤمنانو زګه د طبيعت ته د انسان چې زر دادي او درې زره سره غوښه د سوشو سلور زره
الله وی چې څنګه دوی دا خبره وکړه الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله غمك ويسمم دريزر الملائكة دروليگا بیا پکې आवाज شو منځ کې 15 روان دي الله سوي بلا ان تصبروا وتتقوا صبر کوئ او ځان کې تقوا پیدا کړئ یریږئ د الله نه مې یریږئ دوی د لخرونه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الله زبر بس 15 ملائکه درولېګم ويریږي بلا نور اغلی سودی زر درېزره په دیوځ کې چې आवाज شو چلتر روان دي مشرکان خو غوم نه دی راغلي بیا आवाज د 15 شو خو غم نه دی راغلي کچرته راغلي وي نو الله بیا نور ملائکه را لېګل سبحان الله په دې میدان کې ملائکه مرا کوشي وي او چې تلل شي مدینه ته بدر دې طرف ته ورشي دې طرف ته سوچو کوي چې په دې میدان باندې د اسمان ملائکه را کوشي او غویم جنگي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خپل ځکه ناسو او د خوب یو جټکه پر لاسي جټکه وخوړ یره پاسې د ابوبکر صدیق او زرخوا کې ناس او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جوخ ملګری دی او زمونږ مور پلار دی قرباني په دغه باندې ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه د کم زینه د پیغمبر سره ملګری شوی دی او دا مرګ پوري خبر ته کوش کړي ملګرتیا طریقه چې زده کړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت وګوره او بیا د پیغمبر سره ملګرتیا د دې سره خوا کې ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جټکه داسي وخوړه را پاسې دوی ابشر یا ابا بکر ابو بکر وی زیره دی او یا رسول الله سجل شو هذا جبريل هغه جبريل راغله پاس باندې سور د دوړه الوزي په شات جبريل عليه السلام د ملائکه سردار په خپل د جنگ لره کوشه په روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابشر یا ابا بکر ابو بکر وی زیره دغه یا رسول الله سجل شو وی اتاک نصر الله دا الله مرسره لکنه هذا جبريل اخذ بعنان فرسه ودغه جبريل روان دي د اسواغي نیولې دی او اس په خپل چلی على ثناياه النقع او دوړي په شاتره لوزي په خپل جبريل عليه السلام په دې جنگ کې شریک شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زین وروت کوم سفر جوړ دوی جوړ کړي کم زی چې ول جوړ کړو دا غینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروته او زغره واچوله مؤمنانو کتو چې پیغمبر سکی چې وروته او زغره واچوله په اوچت आवाज کې دا وی سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې دا ټولګي بم دلته شکست خوري او موږ ته بشاګانی راړي او منډکې وزيبه دوی تختیبه مکیت د آیت په قران کې سيهزم الجمع ويولون الدبر د دې سره د مؤمنانو هغه جذبه خډيري شو چې کله پیغمبر ولیدو چې غم زغرا چولې به دې خاور رواغسته په موټی او هغه دې سويشته د مشرکانو یې طرف ته د وشاهت الوجوه الذي د مخونه و شرمي والذي ذلیل کیو فما من المشركين احد الا اصاب عينه وفمه یو مشرک دي صفات نشو چې د خوري غته نه رسیدي پوزیته خلیته او سترګوته ذکر الله په سورۃ الانفال کې دا خبره کړې ده فلم تقتلوهم لتا سندي وجري د مشرکان نو به چا وجري ولكن الله قتلهم الله اذا ما وجري وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى پیغمبر یا خوریم تانی ویشته کوم رسول یا یعنی یو چې خوريت لری زین راولي د څنګه د هر مشرک سترګې ته او پوزي ته او خلی ته رسی خدای چا رسول دي الله رسول دي
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله رسول دی، الله ذلیل کړی دی، الله وجلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم روت صغره واچوله او د خپل لخر ته وی شدو شدو ځان خمزبوط کوي، خزور ورشي. والذي نفس محمد بيده، هغه رب می قسمی د چا په لاس کې چې زما ساعد نن چې تاسو کې چا جنگو کو واپس راونه تختیدو الا ادخله الله الجنه، الله به جنت ته نه باسي. به وتدوي قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، لارشي هغه جنت وګټي چې هغه پلنواله د زمکه او د اسمان په اندازه جنت وګټي. دې سره په کې جذبه خډېره شو. هغه ټیم کې یو صحابي ځوان لک، الله اکبر، عمير بن الحمام رضي الله عنه، هغه دا خبره وورث ببخن بخن، لکه مونږ چې اخ هغه بخن بخن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی سي چلې چې بخن بخن وې نه یا رسول الله، اسی که زبه کې ورشم د مشرکانو د منستا او ختم شم الله و جنت راکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وری راکې جنت خو هر هغه انسان ته ملوي چې الله د پر قرباني ورکې د میدان ته څوک ورکو شوی دی او څوک به ختم شو د پر جنت. کجوري سره وسول اس کې هغه خوري جیب کې ځان سره کجوري راوړي، جیب کې تومیرات درې کجوري سلور سی کجوري راغستې هغه خورینو به کجوري ته وکړو کې زه دا کجوري ختموم او بیا به مشرکانو کې ورننوزم. انها لحیاه طویله، له هډیرو ګد ژوند دی. یعنی جنت ته دومره صبر دیني شي کولای چې درې سلور کجوري وخوري او منګه شپېته کاله عمر او یا کاله عمر اتیا کاله عمر دا مونږ ته معمولی ښکاري او ښه بېغمه ناست. هغوی انها لحیاه طویله، له هډیرو ګد ژوند دی. فرما بما كان معه من التمر، هغه کجوري غزار ورننوتو په دې مشرکانو کې. بیا پته ونه لګېده ځکه چې ما تاسو ته ووایي چې هغه جنګ به ډېر سخت جنګ، هر طرف نه د تورې ګزار، غشې، نیزه، سرونه پکې الوځي، وینې پکې بهیږي، لاسونه پکې پرې کېږي، د اسونو आवाज، د اوښانو आवाज، یعنی ناشنا کیفیت ورته دغه جنگ. پای کې عمر رضی الله عنه چې ورننوته به پته ونه لګي جنگ چې کله ختم شو به وځي کې شهید پروت. هغه کجوري ایو سو دانی هغه مونږ خوړې. انها لحیاه طویله، یا رسول الله خو یو ژوند دې کجورو تناسي. دغه شان عوف ابن الحارث راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پس د عوف څخه تذکره مخکې شو کوونه شو. هغه ولني درې چې وتی یو بګی دیو انصارو د طرف، یا رسول الله وی سناشنا د صحابه کرام سناشنا خلک ځوان الکو ده راغه یا رسول الله الله په کومه خبره خاندي. اوس دا ناشنا سوال غم د سره د دې چې الله په کومه خبره خاندي، کم عمل په بنده کې دي چې الله ویني د سره الله خاندي، څنګه چې دغه د شان سره خای. او دا په صحیح حدیثونو کې ثابت دي چې الله سبحانه وتعالى خاندي کما یلیق بشأنه وجلاله، څنګه چې الله د شان سره خای کیفیت مونږ ته نه معلوم. یو حدیث کې درځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله یو بنده ته وکړي وی خاندلی، او صحابي را پاس الله خاندي او خاندي وی چې خاندي بیا به زموږ سره د رحم معامله کوي. نو دا سوالو کې د عوف رضی الله عنه په کومه خبره باندې الله خاندي دی، بنده کې کم دي شي سویني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی غمسه يده في العدو حاسرا، وی چې کله د الله یو بنده د الله د دشمنانو په منځ کې ورننه وزي لغړ مطلب ته نه چې جامې پني لغړ مطلب دی چې لپاسه به زغره نه جسم ښکاری، هغه ټوپۍ په سر نه زغره نه
او دغه شاور نه نوسی الله چې دې بنده ته وګور الله وخاندوي ساجيبه بنده په ما دومره مهم دي ورنه وته دي کافرانو په منځ کې وی سینې دي چوي فنزع درعا كانت عليه یو زغره چولې هغه واغستو وزارک بیا خپل تور راواغستو په دې مشرکانو کې ورنه نوته لپاسه په یسوم نو د گزار د بچ کېدو لپاره یسوم نو غورنه نو ته په دې مقصد او هدف باندې چې الله ما ته وګوري او وخاندي ورنه نو ته بیا پای کې پناه شو په نظر باندې نه راته عوف رضی الله عنه کوم ځکه چې کله جنگ ختم شي وګړ ته پروت شهید شي یو څو واقعات به تاسو نورم بیانومه خدای دوه واقعي دي ساتي ایمانی یو د عمیر بن الحمام رضی الله عنه او دویم د چا د عوف بن الحارث رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کو د حمله چې حمله په وسوکي نو په هغه ټیم کې د مسلمانانو جذبه ډېر زیاته شي او داسې حمله وکړه او داسې گزارونه وکړو چې د کفار داسې تسنس کړو دغه د صفونه ټول وران کړو د سټونه ته والوزول خصوصا ما تاسو وی چې په هغه ټیم کې دغه جذبه ډېره شو چې پیغمبري ولید چې زغره چوري د آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر نو مسلمانانو سخت جنگ کړي د په دغه وخت کې ډېر سخت جنگ او بیا دا خبره په کې مې روي چې دوی سره په مرسته کې څوک لګیاو ملائکوم لګیاو یو روایت کې درځي وی چې په دغه ورځ به د یو سړي نه سر والوتو خو هغه څوک به نه ښکارېدو چې به سر والوځو یو سړي خپل به پرېښ ولاس به پرېښو خو لا يدري من ضربها وته به ورته نه لګي چې چا به ګزارو عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ته وی په دغه ورځ مسلمانانو دا جنگ چې کله ډېر سخت شو د کافرانو سره نیو مسلمان بروانو په مشرک پر سره نیو براګیرو به نو د आवाज به ترغه لکه څوک چې بچا باندې گزار کوي په چابک سره یا په دوری باندې وਹੀ आवाज براغه او بیا به د اس आवाज وره چې اسر روان دي خو سبخ کاری دینو او دا به وی اقدم حیزوم یعنی مخه تزا نو چې کله به د مشرک ته وکړو مسخه به مړ پروت مردار دا هم سوکو ها دا ملائکه په روایت کې درځي چې یو انصاری راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دا قصه وته وکړه یا رسول الله وی زه گزار کوم په مشرک په شاته روانه ما د چابک کی आवाज واورم او لکه په اسی سوق سوري او چې به مشرک ته وګورم مردار پروت زه حیران کړم رسول صلی الله علیه وسلم صدقت دا خبره سید چې دي سکی ذلك من مدد السماء الثالثه دا ملائکه کوم چې به درې اسمان کې دا راغلي په روایت کې دام راځي ابو داود المازنی وی زه په یو کس په روانه ما تر اوچته کوم چې گزار په وکم نو چې زه غته وګورم زما د گزار نه مخ کې باغ باندې چا گزار کړي هغه مردار شي نو بعد ما ته پته ولګي چې بل چا وجلې د شنی روایت کې درځي چې عباس ابن عبد المطلب د رسول صلی الله علیه وسلم ترا دی مسلمان شه او خو پټ مسلمانو نو په انصارو کې یو کس ته رسول سم دا طریقې دی کو راي وستو نبیا عباس رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی عزت په الله قسم خورم چې دې سړي زنه قیدی کړي زه دې شي کس قیدی کړي ما چې په سر باندې ویختنو او سم خسته مخ یو تک سپین او په یو برګ اس باندې سورو خو ما ته اوس هغه نخ کاری په دې مسلمانانو کې جزیته ته خو چې هغه دی ولاړ زغه قیدی کړي ناغه انصاری وی یا رسول الله ما قیدی کړي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اسکت غلیشا فقد ايدك الله بملك کریم دغه دغه خبر سید دغه ملائکه کې یو ملکو چې دی قیدی کړي الله سبحانه وتعالى مرسته د مؤمنانو کړي او په هغه میدان کې په ډیرو طریقو سره یو طریقه داو چې ملائکه را لګیږي جنگ ده ابلیس
خود دغه سره راغلو د مشرکانو سره د چا په شکل کې سراقه ابن مالک او را ګرم کړی او دی وته وی بیغم شي زما قوم من ټول تاسو سره ولاړیو هیڅوم نشي کې دوی را ګرمول. نو کله چې د ملائک د میدان ته راکوش او د مشرکانو سره دغه سوکړو کوم چې ذکر شو هغه په شرمونو و شرمول، نو دی سیر ته ولاړ چې کله د حالات ته وګورئ د ملائک خو د انسانانو ته نخ کاری، خود ته ابلیس تخکاری. نو دی واپس شرور وته د میدان. حارث ابن هشام په دبر سره او وینو د خپین او د کپړونو وی چرته رواني ته موږ سره لوز نو کړی چې تاسو سره ولاړ ما خو دا سوراخه دی ته موږ سره لوز کړو چې زما قومم دی او موږ تاسو سره ولاړ نن چرته چې په دې سینه کې ولا گزار ورکو اخو گزار کو ولاړ و تختی مشرکانو چې یو طرف دغه گزارونه پکېږي د ملائکو د مسلمانانو او بل طرف نه دیته مو تختیدون دغه حالت خراب شو. ناواز یکرو الی اين یا سراقه چرته رواني انك جار لنا ته زمونږه گاونډي وي ته زمونږ ملګری وي. الله په قران کې د دې تذکرہ کړی چې دی ابلیس ویلو مؤمنانو مشرکانو ته و انی جار لكم زستا سو ملګری هم په دې جنگ کې. الله وی چې کله دا دوړلې ورلې کافرانو او مشرکان نو د شاکر اولاد و تخته او سی وی هغه ته سراقه چرته رواني راځوي هغه ته انی ارى ما لا ترون زاغ سینم چې تاسو یې نه غوري دا پته ولګي د 100% چې تبعین د مشرکانو ده. انی ارى ما لا ترون د ډیر یری نه د الفاظ مو الله په قران کې ویلي انی اخاف الله والله شدید العقاب. زوید الله نه یریږي مخ دې سخت عذاب ورکي. ځکه علما وایي چې اصل کې خدای د الله نه یریږي ځکه خدای د دشمنی کې د الله سره خود دې کې دا خبره د خلینو ولي وته د یری د راسه وته حالات ګډوډ شو. کله انسان حالات ګډوډ شي کنه پته وته نه لګي چې سوي نو ځکه دا خبره وکړه انی اخاف الله والله شدید العقاب او به الله دریاب ته ځان گزار کو ځان پناه کو د مشرکانو نه. نو هغه نخي شروع شوي د تباهی د قریش او د مشرکانو هغه نخي راخکار کېده شروع شو. یو خو په ځای مشرکان مرداری دویم څوک ته وتختیدو ابلیس ته هم وتختیدو. خو ابو جهل خبيث د دې زړور انسان او ډیر زورور انسان ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعا غوښته وی الله په دې دوه عمرو کې یو عمر بن خطاب او بل عمرو بن هشام دنو عمرو بن هشام ده خپل وی الله په دې دوه کې یو مسلمان کې وجدا ده چې دا دوانه د سخت انسانان دي. عمر بن خطاب او تاسو پیژنئ دغه شند ابو جهل خود د نصیب باندې اسلام نو ډیر زړور انسان او ډیر زورور انسان او ډیر اوخیار انسان. دته په ټول کې د چیرې زمونږ د کسان خو ګډوډ کیږي او کمزوري کیږي نو د صفونو په دې منځ کې به ودرېدو د غوغه جوش او جذبه بیا راوچتوله او دا به وی سراقه سنن پرې خو دی چرته د دې د لاس کمزوري نشي وي د خبيث د مخ کې نو وي د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو هم له دوکره کوله وي او به تدوي وعتبه وجلې شو شیبه وجلې شو ولید وجلې شو سنه چې دا غوی د مرګ د لاس تاسو کمزوري شي دوی تادی کړي او قمقلان نه پوي د زکه وجلې شي وي دی وي چې خو مشران چې کله وجلې شي نو کشران وغه او سلسه شي هغه پس شي چې زمونږ مشران لاړو عتبه لاړ شیبه ولید د مشران نو دوی ته وی د مشران چې کوم مردار شوی دی وجلې شوی دی نو دا ګوره په د دوی د لاس خپل او سلی پسې نه کوي د قمقلانو تادی کړي وا چې لک صبر کړي نو بیا به نه وجلې کېدی او دوی وی فولات والعزى زما دي په لات باندې او په عزى باندې قسم چې دوه بوتانیات موږ دا هغه وخت پورې واپس د دې میدان نه نزو چې سو پورې د مسلمانان موږ په پړو کې نه تړي او سړی به وجنې نه غوري
مسلمان به وجنې نه په پړو کې به تړی موږ دوی ځان سره مکې ته بوزو چې دوی ته چلو خایو چې قریش ستوي او موږ سوق یو هغه ته پته ولګېده چې اتم پته و چې مشرکان دنه سدي رورو کمزوري کی استاد د مردارېدو وخم راغله خودمره ده چې ابو جهل متوسوي چې د مشرانو کې د سردارانو کې د ټوله قصه بد روانه ولا وي نو د دنه چپ چاپېره ځوانان ودرولو چې دا ټول سره توري او غشي او نيزي یو مضبوط دیوال د ابو جهل نه چپ چاپېره تاو او دیوال دا مضبوط د ځوانانو دیوال سبحان الله دو ځوانان چې الله بر دوی په لاس باندې فرعون د دې امت د مردار یو زه د دې واقعین مخکې ځوانانو ته وایم زه د واقع بیانوم د اول نه اخره پورې خوځل کې دا خبره د اول نه ولي کې د دوانو ګورې لکانو عمرونه کمو ځوانانو بالکل واړه دی وجلې یو موت صرف په دنیا پورې ختیو نه عبادت شتي نه د الله صحیح بندګی شتي نه علم طلب کول شتي نه تقوا شتي هیڅ هم نشته خو صرف ګرځه په خېټه پسې او بیا ګرځه په خزه پسې دوه کارونه خېټه ډکوا او به شهوت تشوا بس تک دوه کارونه دا د نن سبا ځوانانو ته پاتې شوی څومره ځوانان ما سره رابطه کوي چې هغه د زنا په یو قسم کې پراته دی هغه په لاس باندې زنا کول زرته په دې خبره قسم خورم چې به تحقیق خبره نکو که روزانه درې سلور نشي خو روزانه یو کس لازم رابطه کوي ما سره یا په ټلیفون یا په میسج شیخ صاحب مونږ ته علاج وخایي چې د دې زنا نه بسنګ بچ کیږو یو دا ځوانان دي او بل طرف ته دا ځوانان دي دوی دا قسم واوري عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دوی دا واقعه بیان کړو دا په صحیح بخاری کې شته او په نورو کتابونو کې وی کله چې زه د بدر په میدان کې د صفونه جوړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر کس ودرو وی تلته ودرېږي تالته ودرېږي نو ماته یو زه خو چې ته د غزي کې ودرېږي وی زه چې ودرېدم نو خی طرف ته مو کتو غست مو کتو فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثاء السن خی طرف ته غست طرف ته دواله کان ولل خو عمرونه ډیر کم نو ما پزله کې چې ته په قسمت مې د ځوانان راغله مضبوط نو کله جنگ لک سختيږي نو زما دفاع خو به کولای کړي ملګری چې په خوا کې مضبوط ولاړی نو دفاع به دي کې عبدالرحمن بن عوف خبر نه چې څنګه ځوانانو په منځ کې ولاړ دي اته چې کوم ورمان کې دا وینم زیات زور ورته نو دوانه ولا بیا دغه ټیم کې وي دا یو چې دی وي زیدي شي په دې ګوته باندې واله ماته چې تر مو درسیو کې مو ته شي چل ماته وی چې ارینه ابو جهل په دغه کم یو دی ماته چې ورا فما تصنع به ابو جهل باندې تسکی ماته وی چې چارته وی چې د په مکه کې پیغمبر ته ډیره کنځري کولې هغه به تنګو ماته چې او تنګوي نو تسکی وی والذي نفسي بيده هغه الله مې قسم دې چا په لاس کې چې زما ساده ل ان رايته کما چرته ولید او تارته خو لا يفارق سوادي سواده نو زه دغه نه جدا کېږم هغه به زمانه نه جدا کېږي یو به کې مړ کېږي اله بقیسه ختمېږي د ځوانانو چې ته دې بیا د دې ځوانانو نه بعد یو مور ماته دي سو خی چې دغه په خېټه کې دي سي بچي زیږیدل او پاتې شوی چې هغه دي سي شتي قیامت پورې براوړي امور نشي راوړي دومره مضبوط عزم او اراده وی جدا کېږم تنه یا به می وجني یا به وجنم فتعجبت زب تعجب کې شوم چې دې لکانو خو غټه جذبه ده وغمزني الاخر دې بل تر دې بل زدي سي لاس باندې ولما موت یې سي چلې وی چې تر د ابو جهل غوته نه معلوم کړه
ما چې معلوم دی ته به سکه ولي یا قشن خبره وکړه څنګه چې بل کړي و وما چې ابو جهل ته وکړو عبدالرحمن بن عوف يجول في الناس د خلکو په دې منځ کې داسې تاویدو خپ زور او په شور او په تکبر او چپ چاپیره دي دیوالو د ځوانانو د غشو د نیزو د تورو وموتي على تريان هغه کس ګوري د منځ کې توی يدوانو چې ومنګین وموتي چې هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه دا کس تاسو چې تاسو کوي وې زما دا خبره او دې دوانو حمله کړه او دې دوانو دلته واقع مختصر ذکر کړی د زیات تفصیل کومه عبدالرحمن بن عوف وې دوانه ورلو او غیر مردار کو به دوانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سرالو او هر یو ما وجل د پیغمبر ايکما قتله کم یو وجل ده کم یو مردار کړي دوانو یې منګ او منګ ما پیغمبر ته هل مسحتما سيفيكما اتوري کوم نه دی پاکي کړی دی ویني نه پاکړي ماته وخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړو کلاکما قتله تاسو دوانو وجلې خوشاله شو دوانه د شرف چې دی امت د فرعون یو ما وجلې بل ما وجلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن عمرو ته ویلارشه د ابو جهل سره چې کوم سامان دي دسته د پر غنیمت شو دغه څوک مردار کینه دغه سامان د دسی د دویم کس کوم د سره د معوذ بن عفراء یو د معاذ بن عمرو بن الجموح خو پیژنې کنه اګوت شهید د غزوې دی دا یو دادی او دویم د معوذ بن عفراء رضی الله عنهما بیا ولید غنیمت چې او د سامان چې د معاذ ته ملو شو د دې تفصیل ته کوم ولی معوذ ته ملو نشو بعض علماء دا واقع دي چې ذکر کړی دا چې معاذ بن عمرو بن الجموح دا خبره وکړه چې د سامان غسته د ابو جهل وی ما ابو جهل معلوم کو او داغه نه چپ چاپیره کسان توشیو او هغه ته څوک رسیدې نشو بالکل داغه نه چپ چاپیره وي د توري دیوالو او یغوی بم دا وی یو بلته وی ابو الحکم ته څوک نشي رسیدې ابو الحکم څوک ته ابو جهل ته څوک نشي رسیدې وی ما چې دا خبر وورد زبکه ورلم او خپ سپیډ کې په زور سره وللم ځکه چې ما ته پته وکړه زه په دې بهر ځکه ناکام شوم زدن نشم رسیدې او چې یو بر صرف زدن ورسم د دې کسانو نه وورې دمه اگر که دوی په ما باندې گزارونه کې هر څه کوي چې صرف زه یو بر دن ورشم نو سره کار کولای شم نو زه خپ زور او په جذبې سره او په منډې سره ورننه وتم او چې څنګه ورننه وتم توره می لغړه کړي و د مخ کې نه او گزار می وکړو د ابو جهل په خپل باندې ځکه چې دې چې کله ورننه وته نو راولېدو والومه او په دغه ټیم کې گزار چې ګونه گزار چا په خپل لګیدو هغه د ابو جهل په دې پندې باندې ولګیدو وی د پندې وال وته نیمه پندې تی وال وته وال وته دا وی په الله قسم خورم وی لکه د غنم دانه چې در شپېل نه اولیږي لري د سیلاړش ادانه څومره ټوپ ویلري لاړش راشپیل نه چلاړش د قشن د ابو جهل د نیمه خپل مولید وې د سوال وته په هوا کې دا به هم څه گزارو نو په دې کې د ابو جهل زوی ولړو عکرمه هغه په ما باندې گزارو کو د توري خو ډیر ضرور گزاري وکونو د وګیره الاول نه بالکل پریشوا د ډوکه وسره مات شو او صرف د سرمن پاتې شو د لاس ما پوری زوړنو باقی ورځ چې ما څومره جنگ کړی د لاس را پوری زوړنو په یوځی کې ډیر تنگ کړم د لاس نو فوضعت عليها قدمي نو په خپل لاس په ورغوي باندې مخ په کې خو د وګمی تراخ کو د غلاس مې قضیه پاتې کو او په یو لاس باندې وې jihad کو بیا وی معوذ بن عفراء راغه غدویم اولنې گزار چا کړی دی معاذ کړي بیا پکې معوذ راغی هغه یو څو گزارونه وکړو ابو جهل باندې خډیر وران گزارونه وکړو مرګ ته نږدې غمل نشو لکه پکې پاتې شو خو دې مشرکانو ظالمانو په دغه ټیم کې په معوذ باندې ډیر زیات گزارونه کړي او ځکه دا معوذ رضی الله عنه دیم په دغه جنگ کې شهید شوی
لږ وخت بعد به دې مړ شو. نو ځکه سامان چاته میلاو شو؟ معاذ ته میلاو شو. هغه ژوندې پاتې شو. خدای دې چې یو لاس پکې وبېلو او معوذ بالکل شهید شو، ختم شو. کله چې جنگ ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو من ينظر ما صنع ابو جهل. ابو جهل بسوق ګوري چې کم ځکې دي د جنگ اخرنی مراحل. نو خلک لاړو ګرځېدو چې ابو جهل وینو کم ځکې دي. عبد الله بن مسعود ولیدو په یو ځکې ابو جهل پروت دی او په اخرنی د زنکدن کې ډېر وران گزارونه پیښوي دي د وینې چې سمله سي روان دي. نو د خپې دغه په دې سټ باندې کې هو ده چا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او به دې ګری نه دي سیونه وي چې ویل قوي هل اخزاك الله يا عدو الله. الله وشرمول کوي نه شرمولي. مته سوج ابو جهل ډېر زورور انسان او ډېر تکړه انسان. نو باغ ټیم کې دا و بماذا اخزاني پسې شي شرموله. پتا سو کې زورورو کسان غزنه موجله. اوس دا قمق له دور نه پوي چې تا کمزور وجل نه زورورو سره سي چل کوي. تما شومانان وجله مردار کړي نو چې زورور راغله نو سبا کړي. او بیا ته دا وی وګره ډېر زورور انسان تم لاس نن واچول. خدای ارمان یو کو د قزن کدن کې وی ارمان چې د قانونو نه علاوه بل چا وجله ونه وي بیا هم لا خای د قانونو ته دی ویل کې سپکاوي ولو زه دوه غټ سړی مو د قوم سردار ما چې ته زورور سړی را باندې راغلی هغه وجله ونه بیا مو خلکو وی چې د زورور سره په مقابله کې مړ شوی. اوس به خلک وی چې د قان په مقابله کې مړ شوی د سپکاوي وکړو. نو بیا عبد الله بن مسعود د په سینه باندې ودرېدو له پاسه. د سینه باندې چې ودرېدو نو دغه وته وی ابو جهل وش پنکیا او بيزي ګړي ساتون کې د په مکه کې بيزي ګړي ساتره. وش پنکیا ډېر اوچت زیته نه وخته ته وي او دې زیته وخته چې هغه ته خطا آسان دي ته زما په سینه له پاسه ولاړې په دقه خپایم په دې نه خپ چې زمړ کېږم خپزه په دې ما چې د کمزورو بلا سو وجل شوم نن یو شپنکې زما په سینه ولاړې. به وته دا خبر وکړه وی اخبرني لمن الدائره اليوم. وی دا خورته وای چې نن ګټه ده چا ده ځکه چې زه خپل ته پروت نه خبرې. اخیری نتیجه سره وته غوته عبد الله بن مسعود لله ولرسوله. اخیری نتیجه دا ده چې خبر زور اورم د الله او د الله د رسول ده. بیا دوی په منځ کې خبرې وشو. عبد الله بن مسعود بیا تور رواغستو د سری پریکو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بشراولو یا رسول الله هذا راس عدو الله ابي جهل. دای سر دی وی پیغمبر ته الله الذي لا اله الا هو قسم دې الله باندې قسم دې ورغه یا رسول الله میراولو درې پیری دا خبرو کړ. به پیغمبر وی الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده. دا الله حمدونه او ثناګانی چې خپل لوزي پوره کو ونصر عبده او د خپل بنده پیغمبر سره مرسته وکړه وهزم الاحزاب وحده او د ټول لخرو له شکست الله یوازې ور کړی. راځي چې ماته یو خای کوم ذکر دي پیغمبر پسې لا د عبد الله بن مسعود سره یوځي چې کله یو کتون پیغمبر وی هذا فرعون هذه الامه. دا د امت سره فرعون دی نن مردار پروت دی. وی حدیث سره د ابو جهل قصه چې دا ختم شو او فرعون د دې امت هغه الله تبا کړی دی د دوه ځوانانو په لاس باندې معاذ او دویم څوک معوذ. او په دې دوانو کې به دا یو چې دی په دې جنگ کې شهید شوی دی هغه معوذ دی او معاذ رضی الله عنه واپس راغلی. ان شاء الله پر روان درس کې نور چې کوم ایمانی واقعات ته دي جنگ کې را پیښ شوي دي خبره ته بیان کما او د قشان اخیری نتیجه سره وته او څنګه وته او څومره کسان د مسلمانانو شهیدان شيو او څومره کسان د غوی مردار شوي دي. مکه ته خبر څنګه ورسېدو مدینه ته خبر څنګه ورسېدو
غنیمت تقسیمېدو په باره کې اختلاف د صحابه کرامو په منځ کې راغی هغه څه شي او د دې واقعینه موږ ته څه درس دی او زموږ دپاره به کیسه عبرتونه دي دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې یې الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.